څومره چې تاسو د استغفار وایئ دومره به الله رب العزت ستاسو د زړونو نه توروالی د ګناهونو د لاسه چې هغه ختموي، ځکه چې دا ګناه په زړه کې تور داغ پرېږدي، هغه داغ په دې سره ختمېږي، په دې مخ کې توروالی راشي، انسان دا مخ بېسیره شي، بې برکته شي، دا ورسره ختمېږي، رزق کې بې برکتي هغه ورسره ختمېږي. د بچو د انسان د بچي بد عمله دي، الله رب العزت ورسره په بچو کې خیر راولي. ښځه بد اخلاقه ده، د خاوند خبره نه اوري، استغفار کوه رب العالمین به ستا دا بچي، ستا دا ښځه، ستا دا خپلوان د ټول به الله رب العزت نیک عمله کړي. مزدوري دې نشته، استغفار ډېر غواړه، الله رب العزت به درله حلاله پراخه روزي درکړي. قرضې د باندې ډېرې دي، استغفار. بچي دې نشتي، استغفار. ملک ته تله غواړې، مسافرۍ تنګ کړی، استغفار. او داسې نورې چې څه مسله ته یادې د هغې حل استغفار د دنیا او د آخرت. نو دا یو مختصر نصیحت و ټولو ملګرو ته، ټولو وروڼو او خویندو ته، چې هر وخت خپله ژبه لمده ساتئ په څه باندې؟ په استغفار باندې. الله رب العزت دې موږ له دې د ویلو توفیق راکړي. او انشاءالله سبا نه به د درسونو سلسله کوي، د سوالاتو جواباتو نشست، او بیا په هغې پسې د عمدة الاحکام درسونه، او د جمعې په شپه چې به کوم زموږ درس و په سولۍ کې، او بیا د سیرت صحابه کرامو به تفسیر هماغه ترتیب وي. کوم ملګري نه خبر هغوی خبر کوي، ځکه چې اوله کې اکثر ملګري دي چې هغوی ته خبر نه رسېدلی، نو هغه خبر کوي. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.